د چارواکو په خبره دا چاره دوې ښېګڼې لري چې له یوې خوا د خلکو وسایط معلوم او هر ځای ته د بیولو جوګه ګرځي او بل لوري ته د دولت خزانې ته د عوایدو د جمع کېدو سرچینه ده. دغه موټرو لوی پیدا ده چې یو خو د دې ښي لاس موټرو کاغذونه جوړ شي، د دولت بودیجې ته به پیسې ولاړې شي، پیسې بیا په ټول ملت مصرف کېږي، نو ټول ملت به مستفید شي. دویمه مسله او ګټه پکې دا ده چې د خلکو موټرو کاغذونه نه لري، نو د یو بازار نه بل ته نشي تللی، یو خپل مریض نشي کېوړلی، د خلکو به پښې آزادې شي، لاس به آزاد شي، په خپلو موټرو نه به مستفید شي. هر چیرې چې غواړي چې سفر وکړي په خپل موټر کې به یو صفه او بې تکلیفه سفر کوي. دا چې د پرسنالو په باب موږ کمښت لرو، خو بیا هم موږ ملګري دې دپاره تعین کړي دي چې هغه د سبعي د شپږو بجو نه ان تر ماسخوتن 9 بجو پورې کور وکړي. نو موږ کور ته رسیدګي کړې د دې په وجه چې رسمیات مو نه دي په نظر کې نیولي، د خلکو مشکلات مو په نظر کې نیولي دي. اخوا د خوست ګڼ شمېر اوسیدونکي چې هره ورځ د ټرافیکو مدیریت ته د خپلو وسایطو د ثبت په موخه مراجعه کوي، د اسلامي امارت د چارواکو د دې ګام هرکلی کوي او زیاتوي د موټرو ډیروالي او د ټرافیکو د مامورینو کمي ته په پام یاده موده باید څو میاشتې نوره هم وغځول شي. افغانستان آینده پورا پانګه به صحیح شي، افغانستان کې چپاره ورکه شي، د موټر پته به ولګي چې دا غلیب دا مثال صاف شو، امی پورا به ګټه ده چې دا چې کوبل ته تلای شم، مزار ته تلای شم، هرات ته تلای شم. دا پروسه خو ډیر ښه چانس ده د خلکو لپاره چې مقصد باید دا سند واخلي او دا موټر ثبت کړي. په دې خاطر باندې چې یو خو باید دې سره د غلو مخنیوی وشي، د چا موټر به نه ضایع کېږي، د چا مال به نه ضایع کېږي، او بل دا چې دولت ته به فایده ورسیږي. د ښي لاس یا یو کلي موټرو د ثبت پروسه یوه هیواد شموله ملي پروسه ده چې بې اسنادو موټرو ته د ګرځېدو اسناد ورکوي او له هیوادوالو غوښتنه کېږي چې په ټاکلې موده کې خپلو وسایطو ته قانوني اسناد واخلي.